میرویس د پښتو لرغونی نوم دی او دا نوم د دوو برخو څخه جوړ دی. یوه برخه یې میر دی او دوهم برخه یې ویس دی. میر د ویدي مهال د پټي وروستنۍ بڼه ده چې برسېره پر دې باندې د سمندرګي یعنی بحیرې معنا هم لري. میر لکه په کاشمیر کې کاشمیر هم د قاسیانو د لوی ټبر سره تړاو لري چې دوهم برخه یې میر دی یعنې سمندرګی او پامیر پا په معنا باندې پښې او میر په معنا باندې سمندرګي. په ویدي مهال چې به څو کهول سره یو ځای شول نو ویسه یا ویس به یې ورته ویل. ویس د ویدي مهال په ټولنیز جوړښت کې تر ګرام یا ګرامه لوړ و. ګرام به د څو ټبرونو څخه جوړ و. ګرام ته په سانسکریت کې ښار وایي. اوس ګرام ته په هندي کښې ګاون وایي چې د کلي معنا لري. موږ په پښتو کښې د ویسا ویی یعنی لغت لرو چې د ډاډ باور او اعتماد معنا لري چې د ویدا د ویسیا یا ویسیا سره تړاو لري چې په سانسکریت کښې د ویس په بڼه راغلی دی چې د ویس ویسیا لرغونې ریښه تر اوسه پورې د میرویس په نامه کښې خوندي ده. کیدای شي چې ویس او د انګریزي هاوس به د یوې ریښې څخه وي چې دا ریښه تر اوسه پورې د پښتو په اوسېدل مصدر کښې خوندي ده. په ویدي مهال کښې به یې د کلي مشر ته ویسپتي وایه چې د ویسپتي وروستۍ بڼه همدا میرویس دی او دا یا په بل ډول د ویسپتي پیژوم اړولې بڼه یا د لقب اړولې بڼه په میرویس اوښتې ده. همدارنګه ویس او رامین یوه مینه ییزه کیسه ده چې اصلا د لرغونو پښتنو د زمانې جنگي نشیر یعنی اثر دی چې په نوې فارسي کښې راغوړېدلی دی. ویسه په اوستا کښې ویسته یورو و چې پهلوي بڼه یې ویسته هم ده او فارسي شوې سیر یې ګسته هم دی. ویسه په 300 مخزیز یا قبل المیلاد کلونو پورې اړه لري. په پښتو کښې نامتو پښتون میرویس خان نیکه دی. میرویس خان د شاه عالم خان هوتک زوی او د کرم خان هوتک لمسی دی چې په 15 پښت غرجي ته رسیږي. نازو انا د میرویس نیکه مور و چې د خپل مهال ډېره تکړه ریشایه یعنی شاعره و. دا نازو انا د سلطان ملخي توخي لور و. د میرویس خان پر مهال کندهار د صفویانو په لاس کښې او ګورګین یې والي و. د هېواد شمال شیبانیانو نیولی و. ختیځې سیمې بابري واکمنانو نیولې وې او لویدیځې سیمې هم د صفویانو په ولکه کښې وې. میرویس خان هغه نابغه مشر او د پښتنو د ننګ شمله وه چې په 1908 زیز یا عیسوي کال د نومبر پر 11 نیټه یې د صفوي واکمنۍ پر ضد په کندهار کښې پاڅون وکړ او د صفویانو 10,000 کسیز لښکر یې تر وروستي کس پورې له منځه یووړ او په کندهار کښې د صفویانو 1 شپېته کلن پرله پسې ښکېلاک
پای ته ورساوه او د پای ټکی ورته کښېښود او د ظالم او د پښتنو د وینو چیښونکي ګورګین تنه یې انډرې کړل او د هغه د ظالمانو ملګرو سره یې دوژخي کندو ته ولېږل او په کندهار کښې ولسي واکمني رامنځته کړه او د پښتنو هېواد یې د پښتنو په مرسته او مېړانه خپلواک او آزاد کړ د پښتنو دغه رښتینی آر او نومیالی زوی په 1915 زیز یا عیسوي کال تر 8 کلونو مشرتابه وروسته مړ سو او په کوکران کښې خاورو ته وسپارل سو خو تر مړینې مخکې خپل مشر زوی شاه محمود خان هوتک ته وویل او هغه یې وګمارئ چې اصفهان ونیسي او افغاني جنډه یا بیرغ باندې ورپوي میرویس خان د پرژن کرانویل په نامه یاد سوی دی او د اولیویر کرانویل سره تشبیه سوی دی دی په 1999 څخه تر 1498 پورې ژوندی و او په انګلستان کښې د بورژوازۍ د پاڅون اتل تېر سوی و د میرویس نیکه زیارت د لوړ درشل اعلی حضرت محمد نادر شاه د پاچاهۍ په 3 کال د محمد خان مومن چې په هغه وخت کښې د کندهار رئیس تنظیمه و د هغه په زیار کوشش او هڅه باندې دا زیارت ودان او آباد سو اوس د میرویس نیکه 2 ویناوې ستاسو سره شریکوم میرویس نیکه وایي پوهه او علم د ناز او نعمت د خاوندانو په کور کښې نه دی بلکې زموږ په غرونو او رغونو کښې هم پوهان او عالمان شته میرویس نیکه بیا وایي خپلې ټولې چارې لوی څښتن تعالی ته وسپارئ او په هغه باندې ډاډ او باور ولرئ ژوبله پر مخ بوځئ په هره چاره کښې پرته مینه کړنلاره غوره کړئ او په هر زمان کښې یو موټی اوسئ او هیڅکله د نورو ایلتوب او غلامي په ځان کښې مه منئ مننه